په داسې حال کې چې له ایران او پاکستان نه د بې اسناده افغان کډوالو د ایستلو لړۍ په تیزۍ روانه ده، د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ یونیسیار خبر ورکړی چې د راستنېدونکو کډوالو د وضعیت د حل لپاره د بودیجې له کمښت سره مخ دي. دغې ټولنې په خپل تازه راپور کې چې د اپریل پر 28مه یې خپور کړی ډیره کړې چې د روان کال په لومړیو 3 میاشتو کې یې د اړتیا وړ بودیجه یوازې 6% ترلاسه کړې ده. یونیسیار ډیروي په دې موده کې یې د 109.1 میلیون ډالرو اړتیا وړ بودیجې څخه یوازې 9 میلیونه ترلاسه کړې چې د راستنېدونکو کډوالو ترمنځ یې د بیړنۍ سرپناه او مرستې اړتیا لا پسې ډیره کړې ده. په راپور کې راغلي له دې بودیجې سره دوی یوازې د کال په لومړیو 3 میاشتو کې 183,299 څخه زیاتو کسانو ته د سرپناه او حفظ الصحې مرستې چمتو کړې، خو دا د هغو خلکو د شمېر 18% جوړوي چې دوی هدف ټاکلی و. دا په داسې حال کې ده چې د روانې اپریل له لومړۍ نیټې پاکستان له دې هیواده د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ تیزه کړې ده. دغه شان له ایران هم په تیرو 2 کلونو کې د بې اسناده افغان کډوالو د جبري ایستلو لړۍ روانه ده. افغانستان ته یو شمېر ستانه شوي کډوال وایي په کور دننه له سختې بېوزلۍ او بیکارۍ سره مخ دي.